د هود مبارکه سوره چې په مکې معظمې کې رانازله شوې ده 123 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 4 آیت څخه اورئ. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. او د مدین خلکو ته مونږ د هغو ورور شعیب ولیږه. هغه وویل ای زما د قوم خلکو د الله بندګي وکړئ، له هغه پرته ستاسې هیڅ کوم بل خدای نشته او په تله او پیمانه کې کمی مه کوئ. زه نن تاسې په ښه حالت کې ګورم، خو زه ویریږم چې سبا به پر تاسې باندې داسې ورځ راشي چې د هغې عذاب به ټول رایسار کړي. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. او ای قومه له عدالت سره سم طول او پیمانه کوئ او خلکو ته د هغو په شیانو کې تاوان مه وراړوئ او په ځمکه کې فساد مه خوروئ. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. د الله درکړې زیرمه یعنې هغه څه چې د طول او پیمانې د پرځای کولو څخه وروسته پاتې کیږي ستاسې لپاره ډیره ښه ده که تاسې مؤمنان یئ او په هر حال زه پر تاسې باندې څارندوی نه یم. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. هغو ځواب ورکړ ای شعیبه آیا ستا لمونځ تا ته دا درښیي چې موږ هغه ټول معبودان پرېږدو چې زموږ پلرونو نیکونو د هغوی عبادت کوو، یا دا چې موږ دې په خپلو مالونو کې د خپلې خوښې سره سم د تصرف کولو واک ونه لرو؟ یوازې همدا ته نو یو لوړ ظرفی او ریښتونی انسان پاتې شوی. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. شعیب وویل ورونو تاسې په خپله فکر وکړئ چې که زه د خپل رب له لوري په یوې روښانې شاهدۍ باندې وم او بیا هغه له خپل لوري نه ماته ښه روزي هم راکړه، نو له دې نه وروسته زه ستاسې په ګمراهیو او حرام خوریو کې له تاسې سره ګډون څنګه کولی شم؟ او زه هیڅکله دا نه غواړم چې له کومو خبرو نه چې زه تاسې منع کوم د هغو په خپله مرتکب شم. زه خو اصلاح کول غواړم تر څو پورې مې چې وس رسیږي او زه چې د څه شي سرته رسول غواړم هغه په ټوله معنا د الله په توفیق پورې منحصر دي. ما پر همغه باندې توکل کړی دی او په هره معامله کې د همغه لوري ته رجوع کوم. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. او ای قومه زما پر خلاف ستاسې دښمني چیرته د دې وار را نولي چې په پای کې پر تاسې باندې هم همغه عذاب راشي چې د نوح یا هود یا د صالح په قوم باندې راغلی او د لوط قوم خو له تاسې نه څه زیات لرې هم نه دی. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. ګورئ له خپل رب نه بخښنه وغواړئ او د هغه لوري ته راوګرځئ. بېشکه زما رب رحم کوونکی دی او له خپل مخلوق سره مینه لري.
قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. هغو ځواب ورکړ ای شعیبه ستا زیاتره خبرو باندې خو موږ له سره پوهیږو نه او موږ وینو چې ته زموږ په منځ کې یو بېوسه انسان یې که ستا خپلوان نه وای نو موږ به د وخته ته سنګسار کړی وای ستا مټ بازو خو دومره نه دي چې پر موږ باندې دروند وي. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. شعیب وویل ورونو آیا زما خپلوان پر تاسې باندې له الله نه زیات درانه یعنی عزیز دي چې تاسې له خپلوانو څخه وویریږئ او الله مو بیخي شاته وغورځاو وپوهیږئ چې څه چې تاسې کوئ هغه د الله له محاکمې نه د باندې نه دي. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ای قومه تاسې په خپله کړنلاره فعالیت کوئ او زه به په خپله کړنلاره فعالیت کوم. ډیر ژر به تاسې ته څرګنده شي چې په چا باندې رسوا کوونکی عذاب راځي او څوک دروغجن دی. تاسې هم انتظار وباسئ او زه هم له تاسې سره سترګې په لاره یم. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. په پای کې چې کله زموږ د فیصلې وخت راغی نو موږ په خپل رحمت سره شعیب او د هغه مؤمنان ملګري وژغورل او کوم کسانو چې ظلم کړی وو هغوی یوې سختې زلزلې داسې ونیول چې هغوی په خپلو کورونو کې داسې بې حسه بې حرکته یخ پراته پاتې شول چې تا به ویل هغوی له سره هیڅکله هلته اوسېدلي نه وو. واورئ د مدین خلک هم د الله له رحمت نه لرې وغورځول شول لکه څنګه چې سمودیان غورځول شوي وو. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. او موسی موږ له خپلو نښانو او د ماموریت له څرګند سند سره فرعون او د هغه د سلطنت لوړ رتبه کسانو ته واستوه خو هغو د فرعون د حکم پیروي وکړه په داسې حال کې چې د فرعون حکم په ریښتینې باندې نه و. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. د قیامت په ورځ به هغه د خپل قوم په وړاندې وي او تر خپل قیادت لاندې به هغوی د دوزخ لوري ته بوزي. د ورتګ څومره ناکاره ځای دی دا چې څوک ورته ورسیږي. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. او په دې خلکو باندې په دنیا کې هم لعنت وغورځید او د قیامت په ورځ به هم پرې وغورځي. څومره بده بدله ده دا چې چاته ورکړی شي. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. دغه د څو کلیو ماجرا ده چې مونږ تا ته اورو له هغو نه ځینې اوس هم ولاړ دي او د ځینو کښتونه لو شوي دي یعنې له منځه تللي دي. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من
شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. مونږ پر هغو باندې ظلم نه دی کړی، هغو په خپل ځان ظلم وکړو. کله چې د الله حکم راغی نو د هغو هغه معبودان چې هغو له الله نه پرته بلل د هغو هیڅ په کار را نغلی شول او هغو له هلاکت او بربادۍ نه پرته هغو ته نوره څه ګټه ونه رسوله. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. او ستا رب چې کله کومې ظالمې سیمې نیسي نو بیا د هغه نیول همداسې وي. په واقع کې د هغه نیونه ډیره سخته او دردناکه وي. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. حقیقت دا دی چې په دې کې د هر هغه چا لپاره یوه نښانه ده چې د آخرت له عذاب نه ویره وکړي. هغه به یوه داسې ورځ وي چې په هغې کې ټول خلک راغونډ وي او په هغه ورځ کې چې بیا هر څه وي د ټولو تر نظر لاندې به وي. وما نؤخره إلا لأجل معدود. مونږ د هغې راوستل څه دومره ډېر زیات نه وروسته کوو، یعنې تاخیر کوو نه. د هغې لپاره صرف یوه په شمار حساب موده ټاکلې ده. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. کله چې هغه راشي نو هیڅ چاته به د خبرې کولو مجال نه وي مګر دا چې د خدای په اجازه څه عرض وکړي. نو څه خلک به په هغه ورځ بدمرغه وي او څه نیکمرغه. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. څوک چې بدمرغه وي هغوی به دوزخ ته لاړ شي چې هلته به د ګرمۍ او تندې له ډېرې سختۍ نه د هغوی ستمهار او په شهار وي او په همغه حالت کې به هغوی د تل لپاره اوسیږي تر څو پورې چې ځمکه او اسمانونه ولاړ وي مګر دا چې ستا رب بل څه وغواړي. بېشکه ستا رب بشپړ واکمن دی چې څه غواړي کوي. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. پاتې شول هغه کسان چې نیک مرغه ثابت شي نو هغوی به جنت ته لاړ شي او هلته به د تل لپاره اوسیږي تر څو پورې چې ځمکه او اسمانونه برقرار دي مګر دا چې ستا رب نور څه وغواړي په هغو به د داسې ورکړې پیرزوینه وشي چې د هغې لړۍ به هېڅکله غوڅېدونکې نه وي. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. نو ای پیغمبره ته د هغو معبودانو له پلوه په څه اشتباه کې مه لویږه چې دغه خلک د هغو عبادت کوي. دوی خو صرف د ړانده تقلید په اساس همغسې عبادتونه کوي لکه څنګه چې مخکې د دوی پلرونو نیکونو کول او موږ به د دوی برخه دوی ته بشپړه ورکړو بې له دې نه چې په هغې کې څه کموالی وي. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب.
مونږ له دې نه مخکې موسی ته هم کتاب ورکړی دی او د هغه په باب هم اختلاف شوی و، لکه څنګه چې نن د دغه کتاب په باب کیږي چې تا ته درکړی شوی دی. که ستا د رب له لوري له پخوا نه د یوې خبرې تصمیم نه وای نیول شوی، نو د دغو اختلاف کوونکو په منځ کې به لا د مخه پرېکړه شوې وه. دا واقعیت دی چې دوی د هغه له پلوه په شک او اشتباه کې لوېدلي دي. وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. او دا هم واقعیت دی چې ستا رب به دوی ته د دوی د عملونو پوره بشپړه بدله ورکړي. دا باوري ده چې هغه د دوی له ټولو حرکتونو نه باخبر دی. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. نو ای محمد، ته او ستا هغه ملګري چې له کفر او سرغړونې نه د ایمان او غاړې ښودو لوري ته راوښتي دي، پر سمه لاره همغسې برابر ثابت قدم اوسئ لکه څنګه چې درته حکم شوی دی. او د بندګۍ له حد نه تیری مه کوئ. څه چې تاسې کوئ هغه ستاسې د رب په نظر کې دي. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. د دغو ظالمانو لوري ته یو بڅری مه کږیږه، که نه نو دوزخ به مو ونغاړي او تاسې به کوم داسې دوست او سرپرستو نه مومئ چې له خدای نه مو وژغورلی شي او له هیڅ یو ځای نه به تاسې ته مرسته ونه رسیږي. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. او ګوره لمونځ د ورځې په دواړو خواو کې او څه د شپې په تېرېدو کې قایم کړه، په حقیقت کې نیکي بدۍ له منځه وړي. دا د هغو خلکو لپاره یوه یادونه ده چې د خدای په یاد لرونکي دي. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. او صبر وکړه، الله د نیکی کوونکو اجر هیڅ کله نه ضایع کوي. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. نو ولې په هغو قومونو کې چې له تاسې نه مخکې تیر شوي دي د خیر خلک موجود نشول چې خلک یې په ځمکه کې له فساد راوړلو نه منع کړي وای؟ دغسې خلک را پیدا شول هم خو ډېر لږ چې موږ هغوی له هغو قومونو نه وژغورل. که نه نو ظالمان خلک خو په همغو خوندونو پسې شول چې د هغو وسایل ورته پریمانه ورکړل شوي وو او هغوی مجرمان وګرځېدل. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ستا رب داسې نه دی چې کلي په ناحقه تباه کړي، په داسې حال کې چې د هغو اوسېدونکي سمون راوستونکي یعنې اصلاح راوستونکي وي. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. بېشکه که ستا رب غوښتلی نو ټول خلک به یې د یو دین پیروان ګرځولي وو، مګر اوس خو به هغوی په بېلابېلو لارو تلو روان وي او له لار ورکۍ نه به یوازې هغه خلک وژغورل شي چې پر هغو باندې ستا د رب رحمت دی. د ټاکلو او غوره کولو د همدغې ازادۍ لپاره خو یې هغوی پیدا کړي وو او ستا د رب هغه خبره پوره شوه چې هغه ویلي وو چې زه به دوزخ له پیریانو او انسانانو ټولو نه ډک کړم. وكلا نقص عليك من أنباء
في الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. او اے محمد صلی الله علیه وسلم، دا د پیغمبرانو کیسې چې مونږ تا ته اورو دا هغه شیان دي چې د هغو په وسیله ستا زړه ډاډه کوو. په هغو کې تا ته د حقیقت علم په لاس درغی او ایمان راوړونکو ته نصیحت او ویښتوب په برخه شو. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. پاتې شول هغه خلک چې ایمان نه راوړي، نو هغو ته ووایه چې تاسې په خپله کړنلاره فعالیت کوونکي اوسئ او مونږ به یې په خپله کړنلاره کوو. د چارو پای ته تاسې هم سترګې په لاره اوسئ او مونږ هم سترګې په لارې. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. په آسمانونو او ځمکه کې چې څه پټ شوي دي ټول د الله د وس واک په موټي کې دي او ټوله معامله د همغه لوري ته ورګرځول کیږي. نو ای پیغمبره ته د هغه بندګي وکړه او پر همغه توکل وکړه څه چې تاسې کوئ ستا رب له هغو نه بې خبر نه دی. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.